ته د اختر په سهار راشه زه به دروزم تور سترګې سره لاسونه. په افغانستان کې لوی اختر چې د عید الاضحی یا د قربانۍ اختر په نامه یادېږي د مسلمانانو له سترو مذهبي او ټولنیزو اخترونو څخه ګڼل کېږي. افغانان د اختر په ډیر درناوي، عقیدې، مینې او دودیزو مراسمو سره لمانځي. دا اختر د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ یاد تازه کوي چې هغه د الله جل جلاله د حکم پر اساس چمتو چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام قرباني کړي. الله جل جلاله دا عمل وازمایو او بیا یې د صداقت په بدله کې د قربانۍ لپاره له جنته یو پسه راولېږه او ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام پر ځای پسه قرباني کړ. سلامونه. د کابل په همدې ښکلي او اختریزه هوا او موسم کې زه شاکر الله وفادار تاسو ته هرکلی کوم. له هر څه وړاندې مو لوی اختر مبارک شه. لکه څنګه چې ما په مقدمه کې د لوی اختر په هکله باندې یو څه معلومات تاسو ته درکړل، نو په همدې خپرونه کې له تاسو سره هغه مسایل او معلومات شریکوم چې په افغانستان کې خلک څنګه لوی اختر ته تیاری نیسي. لوی اختر ته په افغانستان کې تیاریانې څو ورځې وړاندې پیلېږي. دا تیاری د مذهبي احترام ترڅنګ د ټولنیز ګډ ژوند ښکارندوی هم کوي. کورنۍ هڅه کوي چې خپل کورونه پاک، منظم او ښکلي کړي. فرشونه مینځي، دیوالونه رنګوي او زاړه شیان نوي کوي. خلک ځان، اولادونو او ښځو ته نوې جامې جوړوي او یا هم له بازاره اخلي. ماشومان په خاص ډول نوي بوټان، خولۍ او جامې اغوندي. بازارونه د اختر له راتګ سره ګڼه ګوڼه پیدا کوي. د قربانۍ لپاره غویي، پسونه او نور ژوي خلک اخلي او همداراز د خوراکي توکو لکه وریجو، بوره، چای، غوړي، مسالو، میوو او خوږو اخیستو ته بازار ته ځي. د اختر ورځې په سهار مسلمانان غسل کوي، خوشبويي لګوي، پاکي جامې اغوندي او مسجد، عیدګاه یا د هغه ځای پر لور روانیږي چې د لوی اختر لمونځ پکې ادا کیږي. د اختر لمونځ د ورورولۍ، وحدت او روحانیت ښکلی تصویر وړاندې کوي. د لمونځ نه وروسته مسلمانان یو بل ته د اختر مبارکي وایي او د یووالي، بخښنې او دعا غوښتنې فضا حاکموي. د اختر لمونځ نه وروسته شتمن خلک قرباني کوي. دا قرباني د اسلامي اصولو له مخې یوه مذهبي فریضه ده. قرباني کیدای شي وری، پسه، غویي یا غوایي یا اوښ هم وي چې باید د اسلام د شریعت له مخې حلال شي. قرباني ته وخت، نیت او طریقه مهمه ده او اکثر خلک د عمل د دعا سره ترسره کوي. د قربانۍ غوښه 3 برخې کیږي. یوه د خپل کور لپاره، یوه د خپلوانو لپاره او یوه د غریبو او بېوزلو خلکو لپاره، ترڅو ټول خلک د اختر څخه خوند واخلي. لوی اختر یوازې مذهبي نه بلکې ټولنیز ارزښت هم لري. پښتانه دا ورځ له خپلوانو، دوستانو او ګاونډیانو سره یو ځای لمانځي. د اختر ځانګړي خواړه تیاریږي لکه شوله، کباب، پلو، قورمه، منتو، بولاني او ډول ډول خواږه د خلکو پر دسترخوانونو موجود وي. مشران خپلو کوچنیانو ته اخترۍ یا پیسې، خواږه او یا هم تحفې ورکوي چې ماشومانو ته ډیر خوشحالونکي وي. خلک له لرې ځایونو خپلوانو لیدو ته ورځي او خپل پخواني دوستان او ملګري هم ویني. په کلیوالو او غرنیو سیمو کې د اختر ورځې له خوشحالۍ سره دودیزې نندارې هم کیږي. ځوانان د اتڼ حلقې جوړوي، ډولونه غږیږي او دودیزې سندرې ویل کیږي. نیزه بازي، بزکشي، منډه او نورې دودیزې سیالۍ هم ترسره کیږي. په ځینو سیمو کې د اختر په شپو کې مشاعرې، موسیقي، ناستې یا داستاني محفلونه هم جوړیږي. د لوی اختر اصلي پیغام بخښنه او انساني ارزښتونه دي. خلک هڅه کوي چې د زړه له کومې یو بل ته بخښنه وکړي او د دوی ترمنځ شخړې پای ته ورسیږي.
غریبان، یتیمان، کونډې او بېوسه خلک یادوي، مرسته ورسره کوي او له هغوی سره خواخوږي څرګندوي. لوی اختر موږ ته دا پیغام لري چې انسان باید د الله جل جلاله د رضا لپاره خپل ځان او خپل مال قرباني کړي. په پای کې مو یو ځل بیا هم لوی اختر مبارک شه. لوی اختر مو بختور او هر ورځ مو اختریزه اوسه. تر بیا مو چې زه شاکر الله وفادار ستاسو په درون خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله او اباد اوسئ.